د کمال خان بند په اړه یواځینۍ لوبه د ګلبدین نایب لوبډلې وګټله. د دې بند د پرانیستي په ویاړ په کابل کې د جمعې په ورځ په کابل نړیوال لوبغالي کې د کرکټ بورډ لخوا یواځینۍ 20 اوریزه لوبه ترتیب شوې وه. په دې لوبه کې 2 لوبډلې شاملې وې. د ګلبدین نایب لوبډل مشر ګلبدین نایب، رحمان الله ګربز، بهار علي شینواری، سمیع الله شینواری، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال، شرف الدین اشرف، فرید ملک، ظاهر خان پکتین او سید احمد شیرزاد. د نجیب الله زدران لوبډله: نجیب الله زدران، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، افسر خان زازی، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، قیس احمد، آفتاب علم، حمید حسن، امیر حمزه هوتک او وفادار مومند. د لوبې حل: د ټس په ګټلو سره د نجیب الله زدران لوبډلې توپ وهنه وکړه. د دې لوبډلې لپاره اوپننګ کې زازي 15 منډې وکړې، شهزاد محمدي 4 منډې، نجیب الله زدران 20 منډې او حشمت الله شهیدی بیا 104 نسوځېدلې منډې وکړې. یا د لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 225 منډې وکړې او مقابل لوبډلې ته یې 226 منډې هدف ورکړ. دوهمه پاڼۍ او د ګلبدین نایب سلیزه. که څه هم لومړی اوور کې حمید حسن 2 منډې ورکړې او بهار علي شینواری په 0 وسوځاوه، خو ورپسې رحمان الله ګربز په 14 توپونو 40 منډې وکړې او لوبډله یې په پښو ودروله. له ده سره الونډر شاهد الله کمال هم په 8 توپونو 14 منډې وکړې، خو دا دواړه لوبغاړي په پرلپسې ډول د آفتاب علم لخوا په 5 او 6 توپ رخصت شول. دا مهال نو لوبډل مشر ګلبدین نایب د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې لپاره ذمهوارانه لوبه وکړه او لوبډله یې د بریا په کرښه ودروله. د په 50 توپونو 100 منډې وکړې او په 19 اوور کې شرف الدین اشرف لوبه وګټله. سمیع الله شینواری هم له ګلبدین نایب سره 14 قیمتي منډې وکړې.